سورۃ انفطار کې شواهد دي خلق اختصار کړی څلور شواهد په قیامت پیش کړي ابي ادغه چې مخکې ذکر کړل چې فاین تذهبون تاسو کوم په لوري ده بدل توي ما غرك بربك اله کدا چا دوکه کړ په خپل رب باندې تعالی خواړو روزو پر خطا شوی زجر دې ګوره ابي او توي خپل ځان ته وګوره الله رسول څومره احسان کړی کنه بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کله چې اسمان با ټوکړي ټوکړي شي فذل کواکب انتصرت او د استوري براو جوړيږي انت ویلو ان قدرت خلبش چې خلشي نو به جوړيږي کته او کله چې دا دریابونه با فجرت ډکړي شي دوبونه اول به ډکړي شي ټول یو به د تراجم شي د دنیا اجو بیا په دویخ نور لګي فذل قبور بوسرت او یاد کا چې قبرونو والے وجوان دکړي شي علمت نفس ما قدمت واخرت فوق شهر نفسو هغه عمل باندې چې ځان نه مخکره لګلو او هغه عمل چې ځان نه رستو پرېخو یا ایو الانسانو دغه انسان یادې چې د قران لاړ ما غرک بربک الکریم سشي دوکا کړی په خپل رب عزتمن هغه ذات چې ته پیدا کړی فسواکا نو برابر کړ په ټول اندامونو برابر فعدلک نو پوره کړ په قوتونو باندې سترګې غوګونه خلو عقل فکر هر څه دل برابر کړو فی ای صورت ما شاء رکبک هغه خسته صورت کې چې د الله خو هوا ته جوړ کړی کلا چریدا سندا تر دې نعمتونو شکریا ادا کړی دا نه بل تکذبون بالدین ولکه تاسو خو قیامت دروغجن کو یو دا یا دینم دروغجن کو وإن علیکم لحافظین او تاسو باندې نگهبان ملائک دي کرامن کاتبین اغه عزتمن چې لیکون کې تاسو عمل لره یعلمون ما تفعلون اغه ګوري کنه چې تاسو څه کوئ در سره دي کنه تاسو بار کار کوي یقینا اغه ابرار او نیک او صالحین خلق چې دغه په نعمتونو کې وي او فجار خلق با په جهنم کې وي اصلونا یوم الدین داخل بشری ته پرز د قیامت وما وانا بغائبین او نبی داغی نا چرتبل پلتلون کی غائب کې دې څوک نشي چې یره ډیره غاڼه بې زما په کېړو پتاونه لګي نه وما ادراک ما یوم الدین او سشي پوک تعالی را چې روز د قیامت صدا بیا وای ما سشي خبر ک تعالی را چې صدا روز د قیامت hebat ته اشاره کوي هغه دا روز ده چې ستاره کار پکې نه کیږي چې ته په څه پتا مې کنه چې زموږ لپاره به سفارش کیږي لا تملك نفس لنفس شيئا مالک ونشي او نفس د بل نفس لپاره زرهم والامر يومئذ لله اختیار به د غرض باندې خاص د الله ته شفاعت خبره ده هغه الله اجازه کوي نو بغیر دا غوډي اجازه نه کیږي نو امر ټول دا شته نه سورۃ مطففین کې ترغیب ورکی اعمال صالحه ہوتا چې انسان دا عملو خیال ساته څنګه چې عقیده دې صحیح ده نو صرف عقیده هم نه کیږي وره دا اعمال خیال وساتي کنه هغه اعمال استابه دنیوي کمالی وي او دې خیال وساتي بیا ورپسې تقسیم کی دغه دوه قسمه خلقه چې دا عمل نامې سجین کی او چې عمل نامې پهلیین کی